سره له دې چې د هیواد په وروستیو شاوخوا 40 کلونو پرله پسې جنګونو کې د هیواد په زورګونو تاریخي آثار یا ویجاړ شوي او یا د نړۍ ځینې هیوادونو ته قاچاق شوي. خو د افغانستان د ملي موزیم مسؤلین وایي چې په دې موزیم کې اوس هم د ډبرو له پیړیو نیولې تر اسلام او همدارنګه د معاصرو پیړیو ځینې مهم آثار ساتل کیږي. د افغانستان د ملي موزیم د مسؤلینو د معلوماتو له مخې دغه موزیم په 1915 او 1995 لمریزو کلونو کې د یونسکو د کانوانسیونونو د لاسلیک کولو پر مټ وتوانید چې د هیواد شاوخوا 10,000 ورک او بهر ته قاچاق شوي تاریخي آثار بیرته راستانه کړي. مونږ د پنځشنبې په ورځ وغوښتل چې د دې موزیم وضعیت له نږدې ووینو او د آثارو له مینوالو سره یې وغږیږو. په دې ورځ د یاقوت شاه په نامه یو تن له خپلو ملګرو سره د لوګر ولایت له سرخ ولسوالۍ نه د موزیم د آثارو لیدلو ته راغلی و. له ده مو د موزیم د موجوده وضعیت او آثارو په هکله وپوښتل. ما موزیم رو دیدن کردیم، مثلا بسیار خوب بود، کار خوب شده بود، دیدیم مثلا ماجدین جمع خوبی بود، اما خوب آثارهای تاریخی سابقه از وقت بودایا بود، مثلا کار میشه. همین کسی که نگهبانی کرده بودن مثلا کسی توجه نکرده که به خارجش نبردن. خوش شدیم مثلا کار مثلا دولت خود خوش شدیم چیزای تاریخی رو نگاه کنن به خاطر آینده نسل آینده ما باشن مثلا کار. همدارنګه یوه کورنۍ چې د هرات له ولایته کابل ته راغلې وه هم د دې موزیم آثار ننداره کول. د دې کورنۍ یوه غړې شبانه نومېده. دا مې وپوښتله چې د دې آثارو لیدل ورته څومره په زړه پورې دي. بسیار چیزای دیدنی رو دیدم تاریخی و خصوص که برای ما بسیار زیاد جالب بود دیدنی بود. تلفن آقای کرزی که ما دیدمش بسیار زیاد برای ما جالب تمام شده بود، مقبول بود. دیگه چیزای دیدنی بود که دیدم ببینیم چیزهای دیدنی که در تاریخ ما چی بوده، چقدر از تاریخ گذشته، در سابق چی داشتیم، در حال چی داریم. اظهار کردن نمیتونم برای شما که ما چقدر خوشحال هستم که ما با موزیم آمدیم و میتونم تاریخ کشور ما را از روی ازی پیدا کنم، بفهمم که چقدر کشور ما قدمت تاریخی داره و چقدر زیباست. د افغانستان ملي موزیم په 1919 میلادي کال کې د کابل ښار د باغ بالا په هوټل کې جوړ شو، خو تاریخي آثار پکې ځای پر ځای نه شول. د افغانستان د ملي موزیم مسؤلین وایي چې د هیواد د لرغون پیژندنې انسټیټیوټ په 1922 او 15 میلادي کلونو کې د فرانسې د افای د مؤسسې او یو شمېر نورو بهرنیو متخصصینو په همکارۍ د هیواد په ځینو سیمو کې کیندنې وکړې او یو شمېر تاریخي آثار یې ټول کړل. د مسؤلینو په خبره د دې کیندنو په لړ کې متخصصین وتوانېدل چې تر 1980 او 1995 میلادي کال پورې 100,000 تاریخي آثار ټول او په ملي موزیم کې ځای پر ځای کړل. اوس مهال د افغانستان ملي موزیم د کابل ښار په غربي څنډه دارالامان کې دی چې په زرګونو آثار پکې دي او هره ورځ یو شمېر افغانان او بهرانیان نندارې ته ورځي. نور آغا نوري چې په ملي موزیم کې نندارچیانو ته د تاریخي آثارو د ورپېژندلو دنده لري، ازادي راډیو ته وویل چې دا موزیم د طالبانو په واکمنۍ کې تر ډېره ځایه زیانمن او ګڼ شمېر تاریخي آثار د جنګونو په جریان کې یا ویجاړ او یا بهر ته قاچاق شول. نور آقای نوری یک مسئولی از بخش کیوراتوران موزیم ملی افغانستان هستم. یک دیتابیس دیجیتال دیتابیس بین می آثار در 2010 شروع کردیم. تا فعلا ما تقریبا 90-95% آثار ما ثبت و راجستر کردیم و در اینمی دیتابیس ما مکمل معلومات یک اثر که از کجا آمده، کی افریاد کرده، چی اثر است، مربوط به کدام دوره است یا دیگر تشریحاتش ما داخل کامپیوتر می سازیم که یک گام جدید و یک گام بسیار مفید به خاطر احیای موزیم ملی، آثار احیای موزیم ملی هستند. ښاغلي نوري یو شمېر آثار داسې راوپېژندل. دیگه است که از قندهار به دست آمده و در موزیم ملی در 1925 آمده و این خطایی که شما می‌بینید این مربوط از یک مدرسه به دست آمده. این مشهور به کتیبه راباتک است. یکی از مشهورترین کتیبه از دوره کوشانی هست، مربوط به دوره کوشانی ها میباشه. از راباتک سمنوار به دست آمده. همدارنګه د موزیم یو بل غړی عبدالبصیر د کوشانیانو د دورې د آثارو په هکله خلکو ته په معلوماتو ورکولو بوخت و. مجسمه را که شما می‌بینید از گل خام است، از بازوخیل پغمان به دست آمده، مربوط به قرن 5 تا 7 میلادی میشه که یک اثر منحصر به فرد است
احتمالاً از یک خانم باشد. در قسمت سرش شما میبینید گل ها است که یک اثر بسیار ناب است. و این اثر که شما میبینید از حوزه مسینک است که یک تحفه دهنده است، احتمالاً تحفه دهنده باشد که یک اثر بسیار ناب و یک خانم هست که در حالت تحفه دادن احتمالاً به اما معبد خود باشد. د ملي موزیم مرستیال یحیی محب زاده آزادی رادیو ته وویل. بسا کارهای بزرگ انجام یافته و بگوییم بسا کارهای بزرگ هم پیش روی ماست که انجام بیافت و خاص مشخص من حیث یک خدمتگار فرهنگ از مردم شریف ما که به نهایت مردم با فرهنگ و نجیب داریم، نگذارند دشمن در میانشان رخنه وارد کنه و این آثار گرانبها که هر کدام اثر ما صفحه زرین از تاریخ کشور ما هست، نگذارند دشمن با فریبندگی بگویم این آثار قاچاق کنه و با بسیار پول کم و ناچیز ای را بفروشند و برای حفظ از این همیشه کوشا باشند، مثل کسایی که حراست از آثار فرهنگی میکنه. امیدوار هستم که تمام مردم ما همه مثل موزیم دارا در حراست و حفاظت آثار باستانی و تاریخ کهن افغانستان کوشا باشند. کارپوهان وایي که د هېواد ملي موزیم مناسب او کافي ځای ولري، نه یوازې دا چې کورني مینوال به زیات شي، بلکې بهرنیان به لیدو ته لیوال او دولت ته به یوه ښه عایداتي بنبه وګرځي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د ملي موزیم پراختیا او معیاري کولو ته یې پلانونه ترتیب او په عملي کولو یې لاس پورې شوی دی. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.